السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په فیسبوک کې په پښتو باندې د یو حدیث معنا لیکل شوې ده. هغه حدیث وایي صحیح المسلم روایت کړی دی چې د حدیثو غټ کتاب دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عاجزي اختیار کړئ، که چېرته په عاجزي سره ستاسو عزت خراب سو د قیامت په ورځ یې زما څخه واخلئ. رواه المسلم دی. وایي دا حدیث دی که نه دی؟ محترمه، لکه څنګه چې مخکې هم درته ویلي وو چې په دا فیسبوک او په دا نورو شیانو کې چې علما نه وي، د هغو شیان ما کافي کوئ، ما یې شیر کوئ، ما اهمیت ورکوئ. صحیح المسلم یو روایت ذکر کوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. وی خیرات چې دی هغه کمبود په مال کې نه راولي، او عفو چې سړی کوي د هغه عزت په الله جل جلاله ورزیات کړي. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. که چا تواضع د الله دپاره وکوله د هغه الله جل جلاله لوړوالی وکړي. سبحه نمبر 1202 باب نمبر 19 حدیث رقم 2588 باب استحباب العفو والتواضع. نو صحیح المسلم خو دغه روایت ذکر کړی دی، جلد نمبر 2. او پاته کوم روایت چې ستا د فیسبوک پر پاڼه باندې راوستلی دی دا نسته کې پکښې. نو علم د اهل ثلاثه کوي. اهل علما دي، علما په حدیثو پوهېږي، نه د حدیثو غلطه معنا کوي، نه یو داسې حدیث ذکر کوي چې هغه دې دروغ وي. او پاته دا اوس خلک چې پر فیسبوک باندې اوس یهود هم خدمت کوي، په نامه د اسلام یهود هم خدمت کوي، وچو لاندو و دروغ رښتیا ورپکښې جمع کوي. نو په فیسبوک کې تاسې د علماو دغه نشر کوي، او حتی داسې پیجونه هم شته چې اوس مثلا شیان ذکر کوي، نشري د علماو په نامه باندې نه وي، بیا یې علماو ته ورښکاره کوي لکه دغه خبره چې متن ما راورسوله. نو دغه روایت په مسلم کې نسته، په مسلم پرې دروغ تړلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که ستا عزت خراب سو له ما یې واخلئ. هېڅوک حق نه لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه عزت واخلي، یا د ده په خبره کې شک وکړي، یا د ده نو دا پلتو خبرې پرېږدئ محترمینو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.